د یو مؤمن په خوشحالۍ پکار دی هغه باندې الله یو خوشحالي راوستله الله رب العالمین اولاد ورکړو الله رب العالمین خسته کاروبار ورکړلو الله سبحانه وتعالى گاډي ورکړو الله ورته کور ورکړلو الله سبحانه وتعالى ورته واده ورکړلو نو دې ټولو کې هغه ته مبارکباد ورکا خپه د زړه په فراخۍ دي کې اجر دی زما محترم ورونه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ودې دا ډېره لویه د اجر خبره ده او بهترینه صدقه ده چې د یو مؤمن رور زړه ته خوشحالي داخله کړي هغه ته داسې خبره ونه کړي چې زړه ته دک ورسیږي خفګان ورسیږي په تکلیف کې او په پریشانۍ کې واقع کې بلکې کوشش وکړه داسې یو خبره ورته ور داخله کړي زړه ته چې زړه خوشاله شي دا او دا نن سبا دا خاصم ټول د پریشانو دور دی هر طرف ته چې ګوري پریشانو خفګان خبرې دی وخت خوش قسمته مؤمن باغی چې بل مسلمان ته داسې خبره وکړي د قرآن او د حدیث یو ښکلې د زیری خبره چې هغه زړه ته خوشحالي هغه داخله شي